د هېواد شمال ختیځ کندوز ولایت د لومړي ځل لپاره د لاسي او ډیجیټلي هنري اثارو او نقاشیو کوربه شو. مسؤلین د دغه نندارتونونو جوړولو موخه په دغه ولایت کې د هنرپالو ځوانانو ملاتړ او دغه برخې ته د ځوانانو لا هڅونه یادوي. جای بسا مسرت و خوشی است که همچون زمینه ها مساعد شده در افغانستان تا که هنرمندا آثارشان را به نمایش بگذارند و همچنان جوانا بیاین از این نمایشگاه ها دیدن بکنند. ما در صدد هستیم که در جامعه انگیزش های مثبت را بر نسل نو بر جوانان تقدیم بکنیم و آرزوی زیر داریم که آثار ما مورد حمایت مردم قرار بگیره. و این نمایشگاه هدف کلیشی است که ما بتانیم که موجودیت شخصیت‌های هنرمند مثل استاد رنجبر و موجودیت فرهنگ اصیلی که ما و شما داریم و هنرهای زیبایی که مثل خطاطی، رسامی، نقاشی داریم این را بتانیم برای دیگران به نمایش بگذاریم. له دې سره بیا د نندارتونونو یو شمېر ګډونوال دې ته ورته نندارتونونو جوړول د هنري اثارو په وده کې اغېزناکه یادوي او په راتلونکي کې د داسې هنري نندارتونونو پر جوړولو ټینګار لري. پیام خوبی برای جوانان بود که بتانن از هنر خطاطی یادبود بکنن و حفاظت از هنر خطاطی جزئی از فرهنگ افغانی ما است. تدویر همچون برنامه ها سبب ازی میشه که برای جوانا انگیزه بدن تا این مسیر رشد و پیشرفت هموار شود تا جوانای بیشتری در این راستا تلاش کنن تا از همچون برنامه ها استفاده کنن. دا لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د لاسي او ډیجیټلي هنري اثارو یو ورځنی نندارتون جوړیږي او په دغه ولایت کې شته فعال هنرپاله ځوانان بیا دې ته ورته نندارتونونو جوړول یو لوی اړتیا بلي او د لا دوام غوښتنه یې کوي.